ته به خره به در باندې ناست دی. کلي ته راغلی وما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتنوسي ټي وي را لېږلی چې ټي وي را لېږلی ده نو ما ته په دې افریقایي ژبه کې وایي چې ویړکیا ته هم په دغه ویړکې پسې ډېر باګیا یې. نو ما ورته وایي چې کومه ویړکې چې څه ده دا د ملک مشره چې ده ته هم برخلاف یې. ما ورته ویلې چې او کړه چې خلاص چې بیا دې ګڼ واورم چې په تیږې دې په سهار وولم. ما چې ولې وی چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دخ کې وګورم سرې شونډې و نارې غواړه خلاص چې لاسوتری دې مې دا زړه داسې خوشحال کوم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري. غوږ کېدی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ. پروسه کال یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه ویلے کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت وچ اور مال تیرے پیو نو میں نے خواب وچ دیکھایا تے بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی وچ پھر کیا کرا مال چوکا بنگدا آیا ماں کو خبر اور سره مې وکړه سبا مې چې کته دا چوغای نوکر لور کړی و اورایو پدرے میں ورځ راغی چې وخت مال پیو تا ایدیا کو دا مار دا آئینا ہنج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندا رہی بے اور کوئی تا نہیں مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغ عورت میں ڈی سی دے کیوں نہیں تو مال پیو واسکٹ مانگدا آئی خدای مرکه چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې پیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدایم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووایي چې زما وروڼو دې خوا وګورئ زما وروڼو تر اوسه غریب اوس قصه به داسې راځي ته به لاندې ښځه به در باندې سوری ته به خره به در باندې ناست دی. کلي ته راغلی وما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتنوسي